خوست ولایت کې ډیر یو زبردست کار وشو. داسې کار چې هیڅ چا هم له داسې کار څخه تمه او فکر نه کاوه. کاش چې ټول سیاسي مشران مو همداسې یو لوړ فکر او خاکسارۍ ولرلی. ملګرو، د خوست والي د کلدارو بندولو وروسته داسې یو ستر او د انسانیت ډک کار وکړ چې هیڅ تمه نه ترې کېده. دا چې د خوست والي څه کړي دي، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډیرو رازونه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو، السلام علیکم. تاسې به د انیل کپور مشهور فلم یعنی نایک کتلی وي او که نه، چې هغه پکې د یوې ورځې لپاره د ایالت مشر یا اعلی وزیر ټاکل کیږي. خو په خوست کې ورته کړنه په رښتیا ترسره شوې ده او یو ماشوم د یوې ورځې لپاره والي ټاکل شوی دی. د معلوماتو تر مخه د خوست والي حلیم پیدایي په دغه ولایت کې یو ماشوم د یوې ورځې لپاره والي ټاکلی و، چې هغه نه یوازې دا چې ولایت ټولې چارې پر مخ یوړلې، بلکې د کورنیو چارو وزارت له مرستیالې حسنا جلیل سره یې رسمي لیدنه هم ترسره کړه او له هغې سره یې یو شمېر ستونزې هم شریکې کړې. د خوست والي حلیم پیدایي وایي چې دغه هلک چې د ولایت په روزنتون کې اوسېږي، د نیمې ورځې لپاره یې والي ټاکلی و چې د ماشومانو ټولې ستونزې له حسنا جلیل سره شریکې کړي. خوست والي په دغه مهال وویل چې ماشومان او په خاصه توګه یتیمان د هیرولو وړ نه دي او موږ ټول مسؤلیت لرو چې د پالنې او ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره او دوی ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر او مهمه ده چې د راتلونکي ژوند د بریالیتوب او لاسته راوړنو لپاره جرأت ورکړل شي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د یاد پروګرام هدف یې دا و چې ماشومان او خصوصا یتیمانو ته پر ځان د باور انګیزه او د ځان لپاره د هدف ټاکلو درس ورکړل شي. هغه وویل چې یتیمان چې په لومړي سر کې څه له لاسه ورکوي، هغه مور او پلار دي، نو ځکه اړینه ده چې دوی ته موږ په ځان د باور او اعتماد روحیه ورکړو. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ویډیو به مو خوښ شوي، که مو خوښ شوي نو حتما یې تر سره لایک کړئ. مننه.